د شیطان درې قسمه حربې دي، درې قسمه اټیکونه دي کې په انسان باندې. نمبر 1، شیطان با تا باندې په عمل کې تاخیر کی. څه مطلب؟ ستا په دې زړه کې د نیکۍ یو اراده وي، خدای شیطان به وي مړه نن نه سبا به وکړي. لکه د یو کس ذهن کې به دا اراده راغلي چې زه به د نن نه یو مونځ نه قضا کوم، نو دی به ورته څه وي؟ نه نه مړه نن دا کار وکړه، د سبا نه به د سار نه شروع کړي. چې سار شي بله بانه به یې راته راښکړي، مړه د بلې ورځې نه به شروع کړي. ګیره پرېږده وه، نه مړه چې بوډا شي ګیره به پرېږدې، دا ستا به عمل کې تاخیر راولي. نه مړه چې عمرې له یا حج له لاړ شي نو بیا به ګیره پرېږدې، یا چې 4 میاشتې ولګې ګیره به پرېږدې. نو دې څه کې لومبې اټې کې دا دی چې دې مونږ له په عمل کې تاخیر راولي. یو بزرګ غسلخانې ته ننوتو، غسل یې کو، کپړې رایستلې نه دي، کپړې لرې کړې نه دي، د غسلخانې نه بیبي ته آواز وکړو، وی لاړه شه پلانکي ځای کې زما بټوه د هغې کې پیسې دي، دا ورکه خیراتي. ښځه لاړه پیسې راواغستې ورې کړې. خاوند یې د غسلخانې نه چې راووت ویل امبل تپوس دې نه کي، ولې ته به راوتې نه وې چې دومره تعدي دي وه چې د غسلخانې نه دی آواز وکړو. نغوی تا ته پته نشته. کم ټیم چې د نیکۍ اراده راله ډایرک به هغه کار بیا کوې. کنې شیطان به تا ته څه کي؟ تا له به امید پیدا کړي سبا بله ورځ بله ورځ بله ورځ، په دې کې به د باندې ډېر شي ټیم تیر شي، هېڅ پته نه لګي مرګ څه ټیم راشي. نو لومبۍ حربه د شیطان څه ده؟ دی به په تا باندې په عمل کې تاخیر پیدا کړي. دویمه څه حربه ده؟ عمل خو دې وکوځه، نو دویم اټې کې د باندې دا دی دې به راته وسوسه اچي، وسوسه به درته اچي، دغې کار نه به تا ډډې ته کي، په هغې کې به دله خرابوالی چې دی هغه پیدا کي. نو دویم اټیک د شیطان څه شی دی؟ وسوسه. عمل کې به دله وسوسه اچي. او دریم اټیک د شیطان هغه دا دی چې عمل دی اومو کو، تاغي سره سره دی د وسوسې نه ځان اوم بچ کو. مثال به مانځه باندې ولاړې ښکلې اودس دې کړی دی، رالې په نپلو یا به مانځه ودرېدې، نو په دې مانځه کې به راته وسوسه اچي، یو پلا بل پلا یو پلا بل پلا، دغه عمل به باندې خرابي. پښمني له خو پاسېدلې وي، روجه دې ونیوله، خو په دې روجه کې به د باندې اوس دا عمل څه کي؟ وسوسه یو څه بل څه به د باندې کي. او دریم اټې کې بیا دا دی چې دا عمل ضیاع بدله کی، عمل بدله ضایع کی. نیک عمل دې کړی دی، چرته به د باندې غیبت کی، چرته به د باندې چغلخوري کی، چرته یو کار چرته بل کار، هغه نیک عمل بدله څه کی؟ دې به درله هغه ضایع کی. نو دریمه خبره څه شوه؟ دریمه خبره حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې مؤمن له دریم غم دا پکار دی چې شیطان چې د زما عمل ضایع نه